فاینلی روان یم خپل ګران پاکستان ته ښکلې پیښور ته. ملګرو لږه ایمرجنسي ورته ووایي نو د ایرپورټ سفر ما نه دی ریکارډ کړی، خو خیر را روان چې کوم سفر دی هغه که د پیښور دی، هغه که د کلي دی، هغه که به د سوات وي، انشاءالله ټول به ریکارډ کوم، تاسو ته به ښیم. نو یو ځای ځو په یو ښکلي چکر باندې زه او تاسو. رفاقت خپل کزن سره ملاو شو، پاتې راته نه وه، زه دعا روان ده. څه وخت بعد روان یې؟ یو کال بعد. او څلو ورځو ته 20 दिन हाँ 30 days. कल की बार ये व्लॉग को करना इंशाल्लाह सही शो बिल्कुल. कल की बार ये व्लॉग को आगे वीडियो बम तास्त पर फल रंगीन और फुल कले बम तास्त खायो उस एमिरेट्स एयरलाइन की रवानी पे खबर था बलारा की आसमान की वीडियो चिका मरा रिकॉर्ड की और द वीडियो तासु गोरे पेशावर एयरपोर्ट की चिकला लैंडिंग खुशी आगा वीडियो को हम कोमा गालिबन ची वॉइस की बोला वो की मसले तासु जमा आवाज सही हो रही देने ची सिंगम पेशावर एयरपोर्ट की मुंग लैंडिंग को प्रॉपर तरीके से बतास्ता द मैसेज ची कम दे जिसे सवेल वाणा मम तासु हुए मम जहाँ पर कल चिदा बख्शवे दे रोटे. Would you like some tea, coffee, orange, apple juice, or water? I'll go for tea. Enjoy your breakfast. Thank you. ملګرو راورسېدم پېښور ته. نو حاجي صاحب سره ناست یم. حاجي صاحب محمد نه ورته وایو په پښتو کې. نو پېښور ته راورسېدو، حالات داسې وو چې د ایمرجنسي ورته ووایه، شیوینګ میوینګ مې نه دی کړی، حجامت مجامت چې کوم دی هغه لا نه دی روغ شوی. روان یو جي نو زه ټولو نه اول به د موبایل کار کوو ورور، چې موبایل کې سیم کارډ چې کوم دی دا برابر کړو. د دغسې نمبر پکې واچوو چې لږ خپل ملګرو سره یارانو دوستانو سره ګپ شپ شروع کړو. څه دی خوښه ده؟ صحیح ده. دی چې دلته راشي نو دی بالکل داسې چوپ وي که نه، چې دوبۍ کې وي خوښه ګپ لګوي او چې په فون باندې بیا خو برابر ګپ حاجي صاحب په فون باندې ته ډېر ښه ګپ لګوي. Later that same evening. ملګرو دا د خیبر آفس دی، پېښور سینټر دی. اوس زما ریکارډینګ ختم شولو او دا سټوډیو ده. اوس روان یم. پلیز گو اهید. لکه په فون بیزی ویم زه تا نه پرېږدم. زه ګپ لګوو. ملګرو مینو شینو لایو شو روانه ده او دا میلمانه دي پکې. او دا مینا شمس او شینو ماما. دا پروګرام مینوالو دا غاسې کیږي او دا دی په مونږ ټولو باندې ګران ذکي الرحمن، څوک پې نه پیژني. همدې سره درنه خدای په اماني غوښتنه کومه. السلام علیکم، د الله په امان.